د اقتصادي کمېسیون په نوبتي غونډه کې پر یوشمېر موضوعاتو بحث وشو. د اقتصادي کمېسیون په نوبتي غونډه کې چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. په دغه ناسته کې د کورنیو، کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې د کړنلارې پر مسوده، په ساختماني پروژو کې د غوري سیمنټو پر کارولو، د خوست ولایت د غلام خان او د کندهار ولایت د سپین د ګمرکونو ته د ځمکې د لیږد او یوشمېر نورو موضوعاتو په اړه بحث وشو. له مفصل بحث وروسته د کورنیو، کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې د کړنلارې مسوده تایید او د نهایي تصمیم نیونې په موخه د ریاست الوزراء عالي مقام ته واستول شوه. دغه کړنلاره د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ودې د پیاوړتیا او په ورته وخت کې کورنیو، کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه جوړه شوې، چې له مخې به یې په لومړي سر کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه، د استخباراتو لوی ریاست او ورپسې ټول اماراتي ادارې او هیوادوال د خپلو اړتیاو پوره کولو پر مهال یادو محصولاتو ته لومړیتوب ورکوي. د اقتصادي کمېسیون یاد غونډې ته په ساختماني پروژو کې د غوري سیمنټو د کارولو په اړه د ټاکل شوي پلاوي راپور هم وړاندې او تایید شو. د وړاندې شوي راپور پر اساس اړوندو سکټوري وزارتونو، ادارو او هیوادوالو ته سپارښتنه وشوه څو د خپلو پروژو او ساختماني چارو په هغو برخو کې د غوري سیمنټو استفادې ته لومړیتوب ورکړي چې په یادو برخو کې د دغه فابریکې تولید شوو سیمنټو معیار پوره کړی دی. همداراز د غوري سیمنټو فابریکې مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه چې د خپل ظرفیت لوړولو او همداراز په ټولو برخو کې د معیاري تولید په موخه هڅې ګړندۍ کړي څو هیواد د سیمنټو په برخه کې خودکفایي ته ورسیږي. د غوري سیمنټو فابریکه اوس مهال په 24 ساعتونو کې 900 ټنه تولید لري، چې کیفیت ته یې ځانګړې پاملرنه شوې ده. د یادو نورو موضوعاتو په اړه هم له مفصل بحث وروسته لازم تصامیم ونیول شول. جوړې بدې شاړې کړم، ښایسته به دې څو چند کړم.